اندونیزیایي پلاوي د مولوي محمد یعقوب مجاهد سره مهمه ناسته کړې. اندونیزیایي پلاوي ویلي هغه څه چې موږ په رسنیو کې د اسلامي امارت اړوند اوریدل ټول دروغ دي. اسلامي امارت د هر پلوه یو بشپړ او په ځان بسیا نظام دی. همدارنګه روسیې هم د اسلامي امارت نوم د تور لیست څخه ایستلی او د یو نظام په ډول یې منلی. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد مالیزیایي پلاوي ته څه ویلي، څنګه د افغانستان او مالیزیا ملګرتیا ټینګه سول او روسیې د اسلامي امارت په اړه نور څه ویلي، بشپړ حال را سره هم دغه روانو ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. اندونیزیایي پلاوي د ملي دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې نشر کړي. اندونیزیایي پلاوي د ملي دفاع له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي هغه څه چې موږ په رسنیو کې اوریدلي تبلیغات وو. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد نن په خپل کاري دفتر کې د اندونیزیا د جمهوریت ریاست له پخواني مرستیال ښاغلي محمد یوسف کالا د اوسنۍ سرې میاشتې او جماعتونو شورا له رئیس او مل پلاوي سره وکتل. په دې کتنه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر راغلي پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل افغانستان او اندونیزیا ډیر مشترکات لري. موږ لیواله یو چې د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې اړیکې او همکاري لا پراخه کړو. اندونیزیایي پلاوي افغانستان ته د خپل سفر په دوام کې د امنیت او بیارغونې په اړه واقعیتونه څرګند او زیاته کړه. هغه څه چې موږ د افغانستان د امنیت او نورو موضوعاتو په تړاو په رسنیو کې اوریدلي تبلیغات وو، بلکې امنیت د تامین او په اقتصادي برخه کې ډیر کارونه سوي. د اندونیزیا هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او پانګونه وکړي. او بل خبر هم دا چې روسي رسنیو خبر ورکړی چې قزاقستان د اسلامي امارت نوم د هغو سازمانونو له لیسته ایستلی چې په دغه هیواد کې فعالیتونه منع دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دغه کار لامل له اسلامي امارت سره د اقتصادي اړیکو پراختیا یاده کړې. د نړیوالو چارو شنونکي دا کار د اسلامي امارت د ډیپلوماسي دستګاه بریالیتوب بولي او زیاتوي چې تمه شته چې د منځنۍ اسیا نور هیوادونه به هم ورته پریکړې وکړي. د قزاقستان ولسمشر دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د روسیې سترې محکمې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي وو چې کولی شي اسلامي امارت د مناسبو سازمانونو له لیسته وباسي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.